حلوش د هغو ایراني ځواکونو په اړه معلومات خپاره کړي دي چې د جیش العدل په برید کې وژل شوي دي. سلامونه ستړي مشئ، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د ایران د بشري حقوقو سازمان حلوش د ایران د هغو امنیتي ځواکونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د جیش العدل په برید کې وژل شوي دي. یاد سازمان مخکې راپور ورکړی و چې په دې برید کې د ایران 10 امنیتي ځواکونه د سیستان او بلوچستان په نفتان ښار کې وژل شوي دي. تر برید وروسته جیش العدل بیا د یوې بیانیې په خپرولو سره د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. حلوش د یو راپور په خپرولو سره د وژل شویو کسانو نومونه، ولایتونه او انځورونه خپاره کړي دي. د راپور له مخې په وژل شویو کسانو کې د ایران د زابل، کلالي، مجاهد، یزد، لهیجان، راشت، اصفهان، شیراز، مبارکه او خامینی ښارونو وګړي شامل دي. د حلوش سرچینو ویلي و چې نن له غرمې وروسته د ګوهر کوا په دروازه کې یو شمېر وسلوالو کسانو د ایران امنیتي ځواکونو په 2 موټرو برید کړی چې په پایله کې په 2 موټرو کې سپاره کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دا پیښه د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا هم تایید شوې ده او د یاد وزارت ځینې مسؤلینو ته د پیښې د بشپړ پلاټونو په اړه ماموریت سپارل شوی دی. د یادولو ده چې جیش العدل بیا هم د ایران او هم د امریکا لخوا یو ترهګري سازمان بلل کیږي او یا د ډلې تر دې وړاندې هم د ایراني ځواکونو پر وړاندې ورته بریدونه کړي دي.